دې ویډیو کې غواړو د جمع کولو لږ نور تخنیکونه زده کړو. اوس که چیرې 355 او 480 عددونه ولرو، که تاسو سره همدا مهال کاغذ وي نو دا عددونه ولیکئ او په خپله طریقه یې حل کړئ. خو که وغواړئ چې په خپل مغز کې حل کړئ نو څرنګه به یې حلوئ؟ ښه، که داسې فکر وکړو چې که د دواړو عددونو نه کوم څه کم او زیات کړو نو آیا د دې عددونو نه به کوم یو ساده سي او که نه؟ لکه دلته 480 دی، اوس باید څه وکړم چې 480 په 500 بدله سي، ځکه 500 ته ډېر نږدې دی. ښه، 480 سره به 100 جمع کړو، خو یوازې 100 زیاتولی نسو، باید 100 بیرته کم هم کړو. نو که 355 نه 100 کم کړو او له 480 سره جمع کړو، څه بدلون به راسي؟ یعنی په دې معنا چې دا عددونه به یو شان وي. که چیرته د دې عدد نه 100 کم کړو نو دا به 345 سي او بیا دا 100 د دې عدد سره جمع کړو نو 480 جمع 100 به 500 سي. د دې 100 کمولو او بیرته ډیرولو موخه مو مخکې روښانه کړه. نو 480 سره مو څو یو ځای کړل چې بیا 500 سول او دا مې په خپل مغز کې پیدا کړل چې باید 100 ورسره زیات کړو او 355 منفي 100 هم 345 سول. اوس وګورو چې دا مثال ډیر ساده دی. 355 جمع 500. نو ویلی سو چې 300 جمع 500 به مساوي سي له 800 سره او بیا جمع 15 چې 815 کېږي. نو د ساده کولو لپاره مو څه وکړل؟ موږ 100 له دې ځایه راواخیستل او دلته مو زیات کړل. نو 355 مو په جلا عددونو وویشه، یعنی ویلی سو چې دا یو شان دی له یو شان دی له. اوس به یې 355 او 100 جلا کړو او دا 100 چې مې له دې ځایه کم کړل د دې دپاره ول چې له 480 سره جمع کړو، خو دلته یې ګام په ګام لیکو. نو جمع 480. نو که په دې شکل یې جمع کړو ویلی سو چې دا به مساوي سي له 345 جمع 100 جمع 480، یعنی د 345 او 100 لومړی جمع کولو پر ځای لومړی 100 له 480 سره جمع کوو. نو دا دواړه عددونه لومړی جمع کوو او بیا وروسته دا عدد نو دا مساوي کیږي له 345 سره جمع د 100 او 480 جمع سوي عدد سره. ښه، نو دا ټول کار همدا و، یعنی 100 مو راواخیستل تر څو 500 پوره سي. نو 100 جمع 480 مساوي په 500 او بیا یې بل عدد سره جمع کوو چې ټول 815 کېږي. نو دا یوه اوږده لاره وه. د هغه څه چې ما لومړی دلته وکړل، ما له 355 نه 100 جلا کړل تر څو له 480 نه 500 جوړ کړم. ښه، اوس راځئ یو دوه نور مثالونه هم حل کړو. او په یاد وساتئ چې اړین ټکی دا دی چې څنګه کولی سو چې د یو عدد په زیاتولو یا کمولو خپل مثال ساده کړو. ښه، اوس لیکلی سو چې 18 جمع 204. نو دا په دوو لارو ساده کولی سو. لومړی دا چې 204 نه 200 جوړ کړو. نو ویلی سو چې دا یو شان دی له 18 جمع لیکو چې 200 جمع 4 او یا هم 4 جمع 200 لکه داسې او بیا دا عددونه قوس کې نیسو او عددونه مو په دې ترتیب جمع کړل. نو دا یو شان دی له 18 جمع 4 جمع 200 او بیا لومړی 18 او 4 جمع کوو. نو 18 جمع 4 څو کېږي؟ دا 22 کېږي او بیا همدا جمع 200. اوس نو د دې حلول ډېر اسانه سول او دا ټول له یو بل سره مساوي دي. نو راځئ داسې ولیکو چې 22 جمع 200 چې دا به په مغز کې هم حلولی سو چې 222 کېږي. شاید تاسو فکر وکړئ دا ټول عددونه څه رقم په مغز کې حل، ځکه د دې اوږدې لارې په مغز کې نیول ستونزمن کار دی. خو په اصل کې ما ځکه داسې اوږده لاره ولیکله چې تاسو ته دا تخنیک ښه روښانه سي، خو تاسو همدا کار چټک کولی سئ. مثلا ځان سره ویلی سئ چې که 4 لازمې سترګې پټوم او کله چې خبرې کوم نو داسې فکر کوم چې همدا مې په مغز کې حلوم. نو 4 به 18 سره جمع کړو
او بیا 4 به له 200 نه کم کړم نو دا به یو شان وي. که چیرې 4 له 18 سره جمع کړو چې 22 کیږي او که 4 له 204 نه کم کړو نو دا به 200 سي او 22 جمع 200 مساوي په 222. اوس به راسو په همدې دوهمه لار به یې ساده کړو. داسې ویلی سو چې که د 4 کمولو پر ځای یو بل عدد دلته ورزیات کړم تر څو د بیلګې په ډول 210 لاسته راوړم. زما په فکر ډیره به ساده نسي خو بیا هم کولی سو. ښه نو 6 که له 204 سره یو ځای کړو مساوي په 210 کېږي. نو څه فکر کوئ که 6 له 18 جلا کړو او له 204 سره یې یو ځای کړو نو داسې یې لیکلی سو. ویلی سو چې 18 مساوي په 12 جمع 6 دی او بیا جمع 204 چې یو شان دی له 12 جمع 6 جمع 204 سره. او اوس دا دواړه لومړی جمع کوو نو اوس لرو چې 12 جمع 210 او ویلی سو چې دا مساوي کېږي له 222 سره. خو دا لاره ډیره اسانه نه ښکاري لکه د لومړۍ لارې غوندې چې له 204 نه مو 200 جوړ کړل د 4 په کمولو دې ځای نه او بیا په زیاتولو یې دې ځای ته. راځئ همداسې یو بل مثال هم حل. نو 215 جمع 595. اوس زما فکر دا دی چې که له 595 نه 600 جوړ کړو څنګه به وي. نو دا مساوي کېږي له که 595 سره 5 یو ځای کړو 600 کېږي. په یو شان رنګ به ولیکم نو 5 ورسره جمع کوو چې 600 سي. ښه په دې رنګ یې ښایو نو 600 خو یوازې 5 باید زیات نه کړو. باید له دې ځای نه 5 کم کړو. نو که دې ځای نه 5 کم کړو او دا به 270 سي نو دا به ښه وي چې 270 جمع 600 او دا اسانه ده چې په مغز کې حل کړو. نو ویلی سو چې 200 جمع 600 مساوي په 800 او وز لسګونی جمع 0 لسګونی نو 800 او یو ګونی خو نسته نو ټول 800. اوس بله لاره چې ساده یې لیکلی سو دا ده چې له 215 نه 300 لاسته راوړو. نو ویلی سو چې دا یو شان ده له 300 سره یو شان ده له 300 سره او د دې دپاره باید 25 ورزیات کړو. نو که 25 له دې عدد سره جمع کړو نو باید 25 له دې عدد نه کم کړو. نو 25 له دې عدد نه کموو او بیا لیکو چې 300 جمع 95 منفي 25 چې 80 کېږي. نو دا به سي 570 او اوس یې حلول اسانه سول. 300 جمع 570 مساوي کېږي له 870 سره. ښه دلته نورې لارې هم سته چې 2 عددونه سره جمع کړئ لکه لاندې په لاندې لیکلی سو او همداسې نورې لارې. خو د دې لارې ګټه دا ده چې کولی سئ په اسانه په خپل مغز کې حل کړئ.